علیه السلام قوم چې الله تباه کړي. الله څنګه تباه کړي؟ ډبرې ورباندې راوړول، ډبرې پورته که اسمانو ته پور پر دا بله خوا یې راوړول. په هغو کې لویه بنیادي وجه دا وه. علامه ابن حجر حیتمي فرمایي چې دا نارینه به غلط کار کوي، یو د بله به نه سره شرمېدل، په پټ یې نه کوي، ښکاره یې کوي، یوه به بل ته کتل، یوه به بل ته کتل. دغه لوی دا د الله چلنجېده دی، د الله قهر و د الله عذاب چلنجېده دی چې زه دا کار کوم، په ما باندې څوک کار درلودلی شي. ولګوئ اندازه، ولګوئ عزیزانو. لوط علیه السلام قوم ولې الله تباه کړي؟ په هغو کې بنیادي وجه دا وه چې مخامخ مې غلط کارونه سره کول، مخامخ مې غلط کارونه سره کول. یو به د یوه نه شرمېدی، بل به د بله نه شرمېدی. یو به د یو چا څه مطلب حیا نه درلوده، بل به د بل چا څه حیا نه درلوده. الله تباه کړلو. نو اوس د پیغمبر علیه السلام چې کوم امت دی، د لوط علیه السلام د قوم پر نقش قدم ذره به ذره روان دی، یوه ذره را شاته سوی نه دی. او عجبه خبره دا ده، بیا د لوط علیه السلام د قوم چې به کوم ځوانانو داسې پیشین به کوي لکه زنانې. دا زموږ هلکان ملکان نه دي، دا سهار وختي چې پوډر ولګوي، بیا یې غوږ هم سروی کړی، بیا یې په غاړه هم شی کړی، بیا په لاس هم څنګه نه شرمېږي؟ ته نه شرمېږي بې حیا؟ ستا پلار پر تا د نارینه نوم کښېښ شوی، ستا پلار ستا چې ته چې پیدا شولې دوه پسونه یې حلال کړل، ما ته الله زوی راکوي، ستا خور ما ته الله لور، ما ته خدای ورور راکوي، او ته د نجونو چمونه کوې. دا لوط علیه السلام قومي دا چمونه کول الله پاک تباه او برباد کړو. ما او تا ته خالق قصه کښېښوله. نن زما او ستا په وطن کې برملا په ښکاره دا خبرې چې دي هغه راغلي دي. د لوط علیه السلام قوم به څه چمونه کول؟ عبدالله ابن عباس فرمایي ژرې به یې خریلې. عبدالله ابن عباس فرمایي کبوتربازانو کبوترې به الله زولې پر چتو به ختلي وو. کبوترې ساتل جایز دي، خو د شوق د پاره نه چې ته پر چتو ختلی کوترې الزې نارې جوړې کړې دي، دا د فاسق سړي علامه ده. او عجبه بله درته کوم، علامه ابن حجر حیتمي فرمایي کم کبوترباز نه دی، کبوترباز حدیث کې راځي تر آساتې الله نه وژني تر څو یې غریب کړی نه، فقیر کړی نه، مسکین کړی نه، تر آساتې الله نه وژني. کبوترباز د الله رسول فرمایي یو سړی به کبوتر پسې ځغلی دی، ولې یو شیطان په بل شیطان پسې ځغلي، یو شیطان په بل شیطان پسې. دا ټول د الله رسول فرمایي. بیا به اوس بیا داسې برېتوران ستا غوی بیا ما ته حال راواسي پیم والا وبل خورا دي ما ته دمکیانې راکوي. که رښتیا په تی کې غیرت و نو د دمکۍ څه ضرورت دی؟ ما کله تی ته ولې زه تی ته دمکۍ در کومه؟ ما کله تی ته ولې زه به تی ګورمه؟ ته ولې و ما ته وایه چې زه به ستا سره داسې وکړم هغسې وکړم؟ ته خپل کار کوه، زه به خپل کار کوم. که په ما کې غیرت و زه به خپل کار نه پرېږدم، که په تا کې غیرت و به ته خپل کار نه پرېږدې. دا خبرې به نه وي. راسه زما او ستا دا ښار راواخله، که بیا زلزله نه را باندې راله، که دا کورونه الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، الله دې د محمد رسول الله په خاطر نه کوي، که دا کورونه پر موږ لوړ نو پراته راسي لاس را کاټ کوي. ټولې هغه ګناوې شروع دي چې هغه د زلزلې وړ خبرې دي، د اسمانه څه د ډبرو راورېدل خبرې دي. عزیزانو، لوط علیه السلام قوم یې سپیان جنګول، موږ سپیان جنګوو، او چرګان یې جنګول، موږ چرګان جنګوو، ژر یې خریلې، موږ ژر یې خریو. او عجبه خبره دا ده چې سیټیانې به یې وهلې. زموږ هلکان نه دا مزدا و مزدا والا خاص کر سیټیانې به یې وهلې، او په خپلو کې به سره ناست یو د بله به باد پرې کوي، بیا د بیا ماپ یو د بله به شنه شنه د خندا کېدل. دا د لوط علیه السلام قومه وله. الله اکبر.